موبایل چې د خلکو مخامخ وي، یو استاد د شاګرد مخامخ وي، یو پلار د خپل زوی مخامخ وي، یو زوی د خپل پلار مخامخ وي، یو شاګرد د خپل استاد مخامخ وي، دغه مخامخ وي صحیح استعمالوي. او درنګې چې د کله د استاد نه جدا شي شاګرد، پلار جدا شي د زوی نه، زوی جدا شي د پلار نه، ځان نه ځکه به د موبایل صحیح استعمالوي. موبایل نن سبا زموږ تاسو نه کیږي، کا ټچ موبایل دی که انټرنیټ دی، دا به زموږ د زندګۍ سره دویم شی ګرځېدلی دی. نو چې هر کله دې نه کي نو څه وکړو؟ صحیح استعمال کو مؤمنانو ورونو. کاروبار دپاره استعمال کا، دعوت دپاره استعمال کا، خیر ښېګړې دپاره استعمال کا. ډېر کارونه ته کولی شي په دې موبایل باندې. په دې موبایل په جایزه طریقه باندې کاروبارونو باندې پیسې ګټلی شي ته. او دا نه کم ګیمونه میونه چې راوتلي دي او دارنګې د ګندګي وغیره، دا نه، بلکې نور مختلفو طریقو باندې چا تفصیل کې زه نه وردروم. ته به د موبایل په واسطه باندې، ته د انټرنیټ په واسطه باندې ته خپل کاروبار مخې ته بوتلی شي. ته خپل کم شی د تیار کړی وي حلاله طریقه باندې، دا یو خلکو ته ښودلی شي، خلکو یې لېږلی شي، خلکو نه یې راغوښتلی شي. غرض د خبرې دا مسلمانانو چې موبایل صحیح استعمالوه، هم د خپلو بچو مخامخ، هم د بچو نه جدا شي.